Bonjour et bienvenue. السلام علیکم دوستانو بیا هم خراغله زموږ یو نوی ویډیو ته خدای وکړي چې روغ جوړ اوسئ. quand même qu'est-ce que c'est quand même دوستانو quand même کا خو یعنی کله معنا ورکوي مم حتی معنا ورکوي خو دلته یو بیله اصطلاح ده. quand même دوستانو مختلف اصطلاحګانو لپاره استعمالیږي. تاسو به ډېرې وخت اورېدلي وي د فرانسویانو د خولې نه په هر شي کې د quand même استعمالوي. زه نن تاسو ته ښیم چې په کوم ځای کې استعمالیږي دوستانو ما سره پاتې شئ. په لومړي ځای کې چې هغه ځای کې چې د quand même استعمالي فرانسویان استعمالي هغه لا کنستیتیون کنستیتیون یعنی امتیاز. دا تاسو ته تشریح کوم. امتیاز یعنی څه رقم یو چی ته وایي کنه چې ولا زه خو ډیر زیات مریض یم خو بیا هم کار کوم ځان ته امتیاز ورکوي کنه. ګورئ je suis malade زه مریض یم mais je travaille quand même زه کار هم کوم. زه مریض یم خو په وجود دې زه کار هم کوم. لکه داسې ووایي کنه چې même si je suis malade je travaille زه چې کله مریض هم یم بیا هم کار کوم ځان ته یو امتیاز قایل شو. دغسې موارد کې استعمالیږي دوستانو. صحیح شو. دویم ځای کې چې دوی د کامم استعمالوي هغه غبخوش یعنی یو څوک ملامتول یو څوک دې ته اړ کول چې ستا کار ترسره کړي دوستانو. ګورئ je fais le ménage tout seul مثال ته غوږ شئ je fais le ménage tout seul. اوس په پیدامه کې شوی tu pourrais m'aider ته کولی شې چې ما سره کومک وکړي. کامم یعنی ته کولی شې یو څوک ملامت کړي یعنی ته څه شی کې ما سره کامم ته کولی شې ما سره کومک وکړي. دغه ځایونه کې هم دا کامم استعمالیږي. تاسو جملې ته هم پام دی دغه ځایونه کې استعمالیږي. دریم ځای کې لا کافورماسیون یعنی تایید کول دپاره یو شی تاییدوو یو شی رد کوو دې دپاره هم استعمالیږي. تاسو مثال ته غوږ شئ tu vas rester dîner avec nous ce soir quand même. ته کولی شې یعنی ته موږ سره د شپې ډوډۍ نن شپه خوړلی شې کامم یعنی غوښتنه ترې وکړه. کامم دلته نه اوس ګوره په ذوق کې څه وایي اوس به په ذوق کې څه وایي کامم ولې نه کامم je ne peux pas refuser زه نشم کولی چې ستا مېلمستیا refuse یا رد کوم. کامم ورته استعمالوم. څلورم ځای کې دوستانو لا سپریس یعنی یو چاته لکه سپرایز چې ورکوي که نه تعجب دپاره هم استعمالیږي دوستانو. زه تاسو ته مثال درکوم. ګورئ il a gagné 1 million d'euros au loto. هغې 1 میلیون یورو په لاټرۍ کې ګټلې ده. اوس په جواب کې کامم ته چې واورې ورته وایې کامم یعنی دلته کامم باندې ته ځواب ورته ورکوې ځکه تا دپاره سپرایز شو. نو په دې معنی چې واو je suis impressionné یعنی زه ډېر خوشحاله شوم دا ډېر تعجبور خبره ده. دغسې څلور ځایونو کې دا کامم استعمالیږي دوستانو. راتلونکو ویډیوګانو دپاره فالو هم هېر نه شي او لایک هم هېر نه شي دوستانو. مننه ښه وخت ولرئ.